دارنګه یو حدیث مبارک کې راځي، دا روایت علامه بهقي رحمه الله نقل کړی دی. وې د یو سړي په غوږ کې ماشه نه وته، غوږ کې څه نه وته و ماشه، غوږ ته ماشه نه وته، نو چې غوږ ته ماشه نه وځي نو خو بیا سړي د دماغ راکني کنه. نو ته په ډېر تکلیف کې خدای وسو وکم دا څه په مصیبت کې پریوته. دا خبر حسن بصری رحمه الله ته ورسېدو. دا لوی شان تابعی دی. تابعی چاته ولې شي چې صحابه کرام لیدلي. نو حسن بصری رحمه الله ته دا خبر ورسېده چې د پلان کې سړي غوږ ته ماشه نه وته او په ډېر تکلیف کې دی، په ډېر مصیبت کې سر دی. نو حسن بصری رحمه الله دا سړی راوغوښته، وی تراشه وی تا ته څه تکلیف دی؟ وی حضرت غوږ ته ماشه نه وته، د ډېر زیات په تکلیف کې تیمه. نو حسن بصری رحمه الله ورته وفرمایل وی ته د علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ دعا ولې نه وایي؟ علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، وی چې کوم دعا غوړي واغه ته ولې نه وایي چې الله تبارک وتعالى د دې مصیبت نه تا خلاصون درکړي؟ هغه سړی ورته وی حضرت کومه دعا ده ما ته خو نه معلومه. نو حسن بصری رضی الله تعالی حسن بصری رحمه الله ورته فرمایل وی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه او انس رضی الله تعالی عنہ په یو جهاد کې روانو، په یو غزا کې، او زمونږ امیر چې نو علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ او من عمر رضی الله تعالی عنہ ولګلو چې خیبر تلار شه پلان کې علاقه تلار شه دا جهاد وکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت او موږ هغه د جهاد لګلو چې تاسو پلان کې ځای تلار شه. موږ روانو په یو ځنګل خوشو بیابانونو باندې ورلو چې خوش بیابان دی، غیا نشته، اوبه نشته، د خوراک څه شی نشته دی. مونږ د تندې نه ډېر زیات خراب شو، کوم اسونه او خان چې را سره هغه د تندې نه خراب شو، په ځنګل ورلو اوبه شته دی نه. چې حالت خو ډېر زیات خراب شو کنه. نو علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ ته کسانو شکایت وکړو چې حضرت تاسو د لښکر امیر یې، لښکر په ډېر سخت مصیبت کې ګیر دی، د تندې نه راته پکې څاروي مري او انسانان مري، څه چل وکړه کنه. وی علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ د اس نه راکوش شو او 2 رکعات نفل وکړو. 2 رکعات نفل وکړو، 2 رکعات نفل، او چې 2 رکعات نفل وکړه کنه وی اسمان ته داسې برو کته الله سونه اوچت کړو. او دا سلور الفاظ وی، دا سلور ټکی ویل، صرف سلور ټکی. کم یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم، دا سلور ټکی صرف ویل. علا ابن حضرمی رضی الله تعالی صرف دا سلور ټکی وای. کم یا حلیم په ح سره، یا حلیم، یا علیم په عین سره بغیر د ټکی نه چې کوم عین، یا علیم او یا علی. علی نه مراد علی رضی الله تعالی عنہ مراد نه دی، علی د الله تبارک وتعالى صفت ده، یا علی. او سلورم دا وی چې یا عظیم، یا عظیم. دا سلور الفاظ اویلو او بیا د الله تبارک وتعالى نو دعا وکړه چې الله په موږ باندې باران راکې کا. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی قسم می دی په هغه ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما روح ته، وی د علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ لاس نوخ کته شو چې الله باران راکې کو. داغه لاس نه په دعا باندې او په دعا باندې چې الله تبارک وتعالى په شلک باران راکې کو، باران راکې کو. وی مونږ ته لوخي هم تکړلو او په خپل هم بوس کړي او ټول ساروي خو پکې مو بکړو، د وبو چې څه کمې وغه پوره شو. وی روانو مخکې تلو بس مخې له دریاب راغی، چې مخې له دریاب راغی خوشیزی دی، کشته شته دی نه اوس وړو څنګه کو واپس کېږو. عمر رضی الله تعالی حکم کړی کو په هر حالت دغه ځای ته ځان رسوي جهاد لا. اوس د امیر المؤمنین حکم دار چې دغه ځای ته تاسو ورسئ جهاد لا. اوس کشته شته دی نو مخې له دریاب راغی څنګه لاړ شو؟ بیا کسانو شکایت وکړه علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ ته د امیر صفه سالارو، امیر وو، د لشکر امیر او مشرو، کومندانو، کمانډرو. بیا ورته کسانو شکایت وکړه چې حضرت وسو وکړو. بیا د اس نه راکوش شو او بیا 2 رکعات نفل وکړو. او چې 2 رکعات نفل وکړو بیا لاس اوچت کړو، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم. دا سلور ټکی بیا ویلو او بیا دعا وکړه. او بیا لښکر ته چې شابه ورځي په دغه باندې وردانګي، په دریاب وردانګي په خپل ته مخ کې شو.
ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وي قسم په الله سلور زره کسانو سوره کسانو په دې لخر کې سلور زره کسانو او په دې دریاب ورو دانګل او په الله په ذات مې د قسم کو د اوخانو او د اسونو د انسانانو د خپې قدر لم دي شي په دریاب کې دغه کشان په دریاب ورو بغیر د کشته نه هغه په پوري وته اسونه په پوري وته ټول په پوري وته صرف دا سلور ټکی وایله علماء لیکلي دي وی په دې کې اسم اعظم موجود دی دې ټکو کې څه موجود دی اسم اعظم پکې موجود دی یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم وی په دې کې اسم اعظم موجود دی وی د مرګ غونته مصیبت در باندې راغې دومره لوی مصیبتونه در باندې رااله چې ملا در لماتې ملا برداشت نشي کولی وی دا سلور ټکی وایو د دین ورستو دعا وغواړه الله به درنه ټول مصیبتونه لري لیکن اسم اعظم موجود دی